د پاکستان پوځ ویلي چې د پاکستاني ځواکونو لخوا د هوایي بریدونو او اوربند سرغړونو وروسته په افغانستان کې د وړمې شپې په بریدونو کې لاس نه لري. د پاکستان د پوځ ویان شریف چودھری وویل چې د هیواد ستونزه د افغانانو سره نه بلکې د حکومت سره ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یا یوناما د بریدونو غندلي او ویلي دي چې لږ تر لږه 10 ملکي وګړي وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. یوناما د جګړې له ټولو ښکېلیو خواوو غوښتل چې د نړیوال بشردوستانه قانون درناوی وکړي او له هر هغه پوځي اقدامه ډډه وکړي چې ملکي وګړو ته زیان رسوي. این اقدامات نشان میده که اساساً پاکستان اراده‌ای در خصوص حل فصل اختلافات نداره، بلکه به دنبال این است که خواستهای نامشروع خود را به صورت قهری و اجباری بر بالای حاکمیت موجود در افغانستان تمویل بکنه. له بل خوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د پاکستان رژیم د هوایي بریدونو د غندلو پر مهال د یو غیر انساني غیر اسلامي عمل وبلل چې له ټولو نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه کوي او زیاته کړه چې پاکستان د لویدیځ پلان سره پښتانه په نښه کوي. یونیسف هم د پاکستان د پوځي رژیم لخوا په بریدونو کې د ماشومانو د مړینې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې پر ماشومانو باید بریدونه ونشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د پاکستان په هوایي بریدونو کې د ملکي وګړو وژنه غندلې او له دواړو خواوو غوښتي چې د خبرو اترو میز ته راشي. خواجه اسف ویل چې پاکستان د اسلامي امارت لپاره هیڅ هیله نه لري. مطلب خیال ہے کہ جو الټیمیټلی اسلامي امارت په تیرو 10 کلونو کې هیڅ شی نه دی ترلاسه کړی. نن ورځ موږ دوی په بشپړه توګه له پامه غورځوو او له دوی هیڅ ښه هیله نه لرو. وزیر دفاع پاکستان همیشه با سخنان تهدیدآمیز و کنایه‌آمیز به تشنج در منطقه افزوده و حالا هم که میگوید که از حکومت سپس افغانستان انتظاری ندارد، به این معناست که حکومت نظامیگران پاکستان به حل چالش‌ها و مشکلات بین افغانستان و پاکستان به شکل صلح‌آمیز و از راه سیاسی و دیپلماتیک عقیده ندارند و میخواهند با ادامه تشنج و راه اندازی بمباردمان‌ها و غیره ادامه بدن. د پاکستان د اطلاعات او خبرونو وزیر یو ځل بیا ادعا کړې چې د 2 ورځې وړاندې په اسلام آباد په بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د اسلامي امارت په ملاتړ کې لاس لري. اسلامي امارت پخوا هم ورته ادعاوې په کلک رد کړي، خو پاکستان په ځلونو پر افغانستان د امنیت په نه برابرولو کې د پاتې راتللو پړه اچولې ده. اس حملے کی وہ فطر الخوارج دا څرګندونه ده چې افغانستان په دې مسأله کې ښکیل دی او د هغه خاوره کارول شوې وه. هغه کسان چې هلته پناه ورکړل شوې وه په دې برید کې ښکیل وو. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځي رژیم یو ځل بیا د دوشنبې په شپه په خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو هوایي بریدونه ترسره کړل چې له امله د 9 ماشومانو او یوې مېرمنې په ګډون 10 تنه شهیدان او 15 تنه نور ټپیان شول.